السلام علیکم. خوږو ملګرو، چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې یو داسې سیسټم وکړئ بیا چې کله هم تاسو خپل موبایل چارج ته ولګوئ او ستاسو موبایل بیټري فول شي، نو ستاسو موبایل به پخپله تاسو ته یوه ټلۍ کوي او تاسو ته پته لګي چې آیا زما موبایل فول شو. نو دې سره به ستاسو ټایم هم بچت کیږي او تاسو ته پته لګي چې زما موبایل فول شو، نو تاسو په خپل موبایل په ټایم باندې راخلئ. نو دا کوم اپلیکیشن دی دا به تاسو په خپل موبایل کې څنګه انسټالوئ د کوم ځای نه ټوله طریقه دی بالکل سټیپ بای سټیپ درخې منډو تر اخره پورې وګورئ. خو ځینې مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هر معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې پخپله در رسي. خو ملګرو دا اپلیکیشن د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې کله هم دا تاسو اکټیویټ کوئ، تاسو خپل موبایل چارج ته ولګوئ، نو چې کله هم تاسو د موبایل بیټري فول شي، یعنې ستاسو موبایل 100% شي 100% شي، نو ستاسو موبایل به تیزه ټلۍ شروع کړي او تاسو ته پته ولګي چې زما موبایل فول شو. نو دې سره به ستاسو ټایم هم بچت کیږي، بل تاسو ته پته لګي تاسو په خپل موبایل په ټایم باندې چارج نه لري کوئ، نو ستاسو د موبایل بیټري به هم نه خرابېږي. نو کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ، که تاسو نه څه پرمیشن غواړئ هغه پرمیشن به تاسو دې اپلیکیشن ته ورکړئ. سمبل ولته کلیک وکړئ په انیبل الارم باندې، یعنې ټلۍ به تاسو دلته انیبل کړئ. نو تاسو ته ښکاري بله دا د ټلۍ نشان راغلو، بیا به تاسو خپل موبایل چارج ته ولګوئ. دلته یې تاسو ته لاندې هم لیکلي تاسو ته ښکاري alarm enabled and will activate when your device is fully charged. نو دا به اله اکټیویټ کیږي چې کله تاسو موبایل فول چارج شي، او بیا چې دا کله هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ بیا به خپل موبایل چارج ته ولګوئ، هلته به تاسو سره دا ټلۍ شو شي. نو چې کله هم بیا تاسو د موبایل بیټري فول شي، نو ستاسو موبایل به تیزه ټلۍ شروع کړي او تاسو ته پته ولګي چې آیا زما موبایل فول شو، نو تاسو به خپل موبایل په ټایم باندې راواخلئ، ستاسو د موبایل بیټري به هم نه خرابېږي او ستاسو ټایم به هم بچت شي. نو خو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې دغه سیسټم وکړئ. ډېر زیاته کمال ډک اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې په مدد سره تاسو خپل ټایم خپل د موبایل بیټري بچت کولی شئ. خو ملګرو امید لرم د نن ویډیو به ستاسو خوښ شوي، که ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.